15 کاله دلته غوټه پراته وه، دا غوټه وسوه. ډېره مهمه خبره ده، چېرته ځئ ما وی اشرف غني که ولي نه و خو خالي هم نه و. اول زه تاسو ته لنډه قصه کوم، بیا اصلي خبره درته وایم. په جمهوریت په دوره کې زه یو ځای کې مدیر د تخنیک او تجهیزات وم، دا د بایومتریک وسایل باندې ولایاتو ته او مرکز ته توزیع کول. یو مکتوب راغلی و د زابل نه په پښتو ژبه باندې، او دا باید پر ما راجع شوی وای زما په هغه مدیریت. خو کارمند ته مو ورکړه، هغه وخت کې زموږ عمومي رئیس و په نوم د جنرال ظاهر سي، بیا پسته د کابل امنیه قمندان سو. دته چې دا مکتوب ورغلی و چې دی کتلی چې په پښتو لیکل سوی ده، دغسې کټه پیش باندې وهلی و. بروی به زبان مسلماني نوشته کو باز بیار. هغه مکتوب یې راجع نه کړ، ډېره مهمه قضیه هم وه، خو راجع یې راته نه کړ. بیا هغه مکتوب کنسل سو، لاړه پسې. اوس ډاکټر عبدالله په پښتو باندې مکتوب لیکلی، ډېره چاپلوسۍ سره او ډېر تملق سره او ډېر داسې مظلومانه مکتوب یې لیکلی ده. رئیس الوزرا ته وایي د لور واده مې ده او اجازه باندې وی هیله کومه دغه هند پورې ما ته اجازه راکړه. وی یو کارم بل نه کوم، صرف واده کوم، تاسو دا مکتوب وګورئ. ګرچې دا طالبان زما نه خوښېږي، مګر په دغه فاشستو خلکو، په دغه بېعزتو خلکو، په دغه ذلیلو خلکو باندې زما زړه یخ کړی ده. او په قرآن زار مشم، زم را باندې یخ که، ټټر مې یخ سو. ځئ وروره وګورئ دا مکتوب واورئ.